په قرض و مالونو هم راوړل او بس سیلاب رانه تباه و برباد. ستا نه هم شکرانه لږ تپوس ته پاله شو. موږ له څو کاڼو تپوس له راغلي نه دي. سترګې دې چاته دي اوس؟ یاره جي سترګې خو مې فلخال اوس د علي شاه مور ته دي. خدای دې تباه و برباد مه کوې. سترګې چاته حکومت ته مې غواړې که د چا نه بې غواړې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه لاله خې؟ شکر الحمدلله مهربانه بادشاه دی د خدای پاک رحمتونه را باندې راوریږي. دل مې په ګلونو بارانونه راوریږي. ډیر ښه زبردست. جانانه په زړګي مې ستا یادونه راوریږي. ښه لاله دا راته ووایه دا کم ځوان چې تا سره دلته ناست دی که نه دې ستا خدمت کوي؟ او د خیره د خدای پاک په مهربانۍ راځئ د بجلی باره کې تپوسونه کوو. دا راته ووایه که نه چې ستا علاقې بجلي څنګه ده؟ ښه ده مړه چې راشي څوک خو نیسي. دا بجلي راځي څه ټایم؟ دا چې څوک بربنډ تار له ګوتې یوسي او ځي څه ټایم؟ چې تر څو یې وجلې نه ځي نو. بچې څه کې ډېر مصروفه یې؟ داجي سبق یادوم سبا جنرال ساینس پیپر ده. ښه ته یې خوراکه چې یو څو تپوسونه درنه وکړمه. داجي کوه ماله هر څه راځي. ښه بچې دا راته ووایه چې په اس کې او په اتي کې څه فرق دی؟ داجي د اس لکې شاته ای او د اتي مخې ته ای. سلام علیکم انسپکټر صاحب. وعلیکم السلام. ته څه چل شوی دی؟ اوه پټه شوې زموږ د کور نه. راپور راله ولیکه. وایه څه ولیکم؟ د شپې 18 بجې وې. ستورو کبل سپي پسکېدل وایه راټول کړه. داسې چې زموږ د کور نه یې غل بوتو. پیر صاحب اوس هم یو مرغۍ هم ګیره مې کړه. بس الله په خیر کې ما چې چا هم تعویضونه کړي که نه ښه د ورځې نه مومې. یاره پیر صاحب دا جینۍ مې ډېره زیات خوښه ده خو مور پلار یې راته 10 لکه روپۍ یادې کړې. څه چل وکړه چې دا راته واده کړي. چې هېڅ فکر ونه کړې بچې لږه غوندې خرچه به دې راځي انشاءالله کار به دې وشي. پیر صاحب څومره خرچه به پرې راشي؟ پوره 10 لکه. بس ټیک ده زه د پیسو بندوبست کوم ته زما کار پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاره پیر صاحب تا زمانه 10 لکه روپۍ مو اخیستې که نه زما به کار خو ونه شو یاره. نو ستا کار به بچې خود نه کېدو مور نه رضا کېده. دا که نه دا خو ډېره غلط کار وشو. ښځې داسې کار ته مېلمه ته کې یو ګیلاس اوبه راوړه. پیر صاحب دا خو زما مچینۍ ده. دا اوس زما خبره ده ستا ډوډۍ منابع مور ته ورکړې. کې کیسریا دا ټول خلک ویډیوګانې کې سلو موشن اخلي تم پکې واخله که نه. په دې غریبۍ کې موږ ځان ډوړه وانه غشتل نو سلو موکشن به څه وایو. د دوو عربیانو خپل منځ کې جګړه شوه. منجن ماما ډېر تیزي سره راغی او تپوس یې وکړه د بل ملګري نه. یلکه وختي راسي زموږ د اداره کې دوه عربیان لګیا دي لاندې وتري چې څه کیسې شروع کړې یار. هغه که نه دا وختي راشي لګیا دي وختي راشي. زه ورته معلومات کوم صحیح ده. اوس مخکې کیسې ته غوږ شئ. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاري صاحب تاسو خو ډېرې تلاوت ویلې که نه نو زه هم ګناهګار یم ما ته هم پکې لږ دعا وکړئ. السلام علیکم جون نیوز سره زه منجن ماما. تاسو ګورئ موقعه سماچار. په جاپان کې د غلو نه بجلی جوړه شوه او پاکستان کې د بجلی نه غل جوړ شو. یاره کور کې غوښه هم ختمه شوله او میلمانه هم راغلي دي. هو ریشه منجن دي کره ما غوښه لږه یخې ده زه چې دا اینه لکه غوښه روړمه. ووځه لږه لکه منجنه تاسو کره ما لږه غوښه یخې ده هغه بار که یار. د څه غوښه؟ هغه پرس کې چې لږدلې وه مړه داسې کار دی جاویدزاده خفه نه شي یار. بیګا زمون کره یو چیرې ریله شوی وه که نه او پرې چکولی او کړی او مړه یې ثابته غوښې د پرج نه خوړلې ده او دا خو څه کې د ډیو بوتل پکې پروت هغه هم نیم نیم والی دی. داسې
دا خو زمونږ د غوښې هډوکي دی اوهو مسلمانه مړه ستا خو زمونږ پرې خولې ډول اعتبار نشته نه کنه. خو یقین دی نه چې چیرې د رابر کمک نه تپوس کې زګیر بدلو په غاړه غاړه خو باران شوی دی واخه سر د شدید ګرمۍ د وجې نه نن په 400 کې د یو خاندان اوه کسان کالام ته لاړل. کاجي زما یو جینۍ غوښه را ناردانه نومېږي په ګپ کې ورسه ورکم. دا سوی بچې څنګه ده داجي غټې غټې سترګې ها دا خو ډېره مزېداره ده نورو سپین سپین لاسونه او تک سره ویښتو دا سوی یار نرۍ شونډې او دنګه نرۍ پوزه. بچې بیا خو داسې کار وکړه زما دا زونګ نمبر ولا ورکه غوښې مې ډېر وخوړې والله په زړه مې کړه. السلام علیکم یارو. وعلیکم سلام. دا راته ووایه دا پیره خو تا قرباني مو لکه یار. یار یو لانجو شوه که نه یار. څه لانجه وشوه؟ نو د اختر نه یو ورځ مخکې مې ګډ راوستو. کور والی راله وی چې سبا به یک سیم قرباني کړې نن یې اخري ورځ د چرته چکر ورکړه. ها چکر دې ورکړو او مري له مې بوتلو چې واپس مې راوستو اختر تېرو ډېر څه چلو نو بس اوس مې بل اختر ته ساتلی سم ګډ پې وتی نن ستاسو د ټولنګ لومبنۍ ورځ ده. زه نن تاسو ګورم. Good, yeah? Zabardast, well done. Absolutely great. And the Taliban ke tamai jurrat darko. جی تم غجر سره بیا ګورو کنه اورنده پرتګ راوړه ولې پرتګ کې دې چلو شو څنګه روانې کوم نه باندې چې تګ بینک ته زم پیسې جمع کوم ها پیسې جمع کوم وعلیکم السلام. څه دې لګا؟ منیجر صاحب زما اکاونټ دی کنه آی کې سره 100 روپۍ جمع کوم د چا په نوم دی؟ د منځني مدرب هغه نو خو دې سره نو منیجر صاحب تا دې څه تکلیف دی په اکاونټ کې جمع کوم او مینې ته مې زړه نه کېږي نن ګرانې بازار ته ځم ستا دپاره ښار ته ځم او که نه لکه منجنه وندار راله نلکې ټکې د خپلو کورونو نلکې ټکې هلو استادي تاسو راله یا زمونږ مسلخانې هغه نلکه خرابه شوه چې هغه راله ټیک کړي اوس د ټیک کوم منډې له مخې دې خوا راشه د دغه نلکه وښیه زه د اوبو انتظام کوم شابه ورشه ما خو دا کار هم نه دی شروع کړی نلکه ټیک لاس مه راوړه ګورې وخت یې دی ښه مه راوړه لاسونه که نه مه راوړه که نه نلکه نه ټیک شي څنګه چلې نلکه ټیک شوله نلکه په تندر وړه لومبې د خپله نلکه ټیک کړه یا ډریوره د دې ګاډي دا سپیډ لږ کم که زما خو صرف 14 بچي دي. یا خورې زما سپیډ پرېږدوه تا خپل سپیډ ته کتلي دي د چین د تلې وم هوټل کې ناست وم سخت وږی ما ورته مې ویم سم پخ کړي وو د چیندخ سوپ او د خرې کړایي او د چرمخ کوزي خان ما ورته طلاق وایم انډه راوړه و د شمشتې کو د مګر مچو د چین د تلې وم هوټل کې ناست وم سخت وږی ما ورته مې ویم سم پخ کړي وو د چیندخ سوپ او د خرې کړایي او د چرمخ کوزي خان ما ورته طلاق وایم انډه راوړه و د شمشتې کو د مګر مچو نن د رفلي پبجي کې سړی راړ کوم ښه اوهو یو خو چې مې دا خور واده شوې ده نو د ګیلي المعنې نه ختمېږي آبي څنګه چل دی ګو هلو لالا زه خپل حاول سره وخت نشم تېرولی زه ته ډېره زیاته خفه یم
اوهو لیونی د خاون مطلب خو مجازي خو دی ډېر زیات خیال ساته خوا ته ورسره کښېنه ګو لا زه خو ورسره خواته ناست یم ورګه اوس یې د خپې نه راکاږم ها د خپې نه ولې راکاږي مسلمانې په خپونه زور وکړه ګو زور خو مې ولې په مری کړی دی اوس یې راکاږم چې چېرته یې ښخ کړمه وجلی دی Oh no! Salam alaikum. Alaikum assalam. بابا ډېر ښکلې پارک ته مې راوستې لږ اخوا دې خوا وګوره چې دا نظر دې ښایسته شي داسې کې بابا کېده مړه بچې په دې څه کې ډېر ښکلی سیند دی کور ته یې یوسو او غوا ته پکې بوتاوه کوو अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने साइलेंट गर्ल की बातें तो सुनी होगी मगर साइलेंट गर्ल का आप लोगों ने जुबान नहीं देखा होगा। ये साइलेंट गर्ल का जुबान पूरा 1 किलोमीटर है।